په دې درې مفاره کې د سورې آل عمران د 32 نمبر 2 نمبر آیت المبارکه په دې درې مفاره کې د سورې آل عمران په دې اوایلو کې شروع کې د 2 نمبر 32 نمبر آیت المبارکه په دې آیتو په دې مخکې آیاتونو کې مجموعي تور باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع داغه اطاعت او تابعداري او داغه د اتباع د تابعداري په امت باندې وجوب فرضیت او لزوم بیانېدو چې خلکو امت په تاسو باندې د اخرنی رسول تابعداري دا فرض او لازم ده او وجه دا د مخ کې ویلې چې سبب په قیامت کې هر یو نفس به دا ارمان کوي چې هي ما دا ګناه ولې کوله تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا سبب هر نفس په قیامت کې د خپل ګناه باندې بخفي نو دې آیت کې وایي چې سبب په قیامت کې کزان دغه افسوس نه دغه خسران دغه تاوان او د خفګان نه ځان بچ کول غواړي نو دغه یو لنډه طریقه هغه د اخیرنی نبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري ده ځکه د په تابعداري کې دا فائدہ خو د ويغفر لكم ذنوبكم الله به تاسو ګناونه معاف کړي که قیامت ته صفا راتل غواړي نو د رسول الله اتباع او تابعداري وکړه الله سبحانه وتعالى به ته ګناونه معاف کړي دې آیت کې الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ منقبت او داغه ډیر غټ اعزاز او مجد او شرافت ذکر کړی دی چې الله سبحانه وتعالى د خپل ځان سره په اطاعت کې شریک کړی دی الله وی زما اطاعت کوي او زما د پیغمبر اطاعت او تابعداري وکړي اطیع الله والرسول د الله خبره ومنه او د رسول خبره ومنه قاضی عیاض دغه معلوم کړه قاضی عیاض سیدانو په الشفاء کې په ډیرو ځایونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ځان سره شریک ذکر کړي لکه په اذان کې په کلمه د توحید او په کلمه د شهادت کې او دارنګ په دیزه کې الله سبحانه وتعالى نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره شریک ذکر کړی دی د آیت کې دا مقصد هم دی که تاسو الله رب العالمین ته رسیدل غواړئ نو الله ته د رسیدلو د اصول او د الله ته د تقرب او د نزدېکت یو اهم ذریعہ او سبب هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ده ځکه وی قل دې ته وی اطیع الله والرسول تاسو اطاعت او تابعداري وکړئ د الله او د الله د رسول د دوړو اطاعت مطلوب دی د الله خبره منل دغه تابعداري کول او دغه د پیغمبر اطاعت د فرض دی په ضمن د اطاعت د الله تعالی کې او فرض دی په حیثیت د رسالت سره نه په حیثیت د اولوهیت سره لکه څنګه چې نصارو د عیسی علی السلام اطاعت کوو په طریقه د اولوهیت باندې نه د رسول اطاعت او تابعداري وکړي په حیثیت د رسالت او د نبوت باندې چې دا الله اخرنی نبی او رسول هغه علی ګلې منګه مخکې په دې اطاعت او اتباع کې فرق ذکر کړو وړاندې آیت کې ویل فتبعوني زما تابعداري وکړو د تویتیع الله دا یو فرق هم دا ذکر کړو چې اطاعت په اقوالو کې راځي یو څوک چې حکم وکړي چې دا کار وکړه نو دا مامور چې داغه خبره منی داغه په حکم باندې عمل کې دي ته اطاعت ویل کېږي لیکن اتباع چې دا نو دا په افعالو کې راځي په کارونو کې داغي تفسیر منګه مخکې کړو دي د وجنه د الله په باره کې قران کې چرته د سنې دی راغلي چې اتبع الله د الله تابعداري وکړي ځکه د الله تابعداري په افعالو کې نه کېږي ممکن نه ده نو اطاعت په اقوالو کې راځي او اتباع په افعالو کې به دا خبره یا ساته چې قول د پیغمبر چې نو د امت د لپاره یو قانوني د وجنه پاغي کې زور ډیر زیاتی او قول او حکم او امر د پیغمبر چې دی نو دا د وجوب لپاره دا د فرضیت او د لزوم لپاره او فعل او عمل د پیغمبر چې دی نو دا کله د فرضیت لپاره کله منا په امت باندې پاغي سره یو عمل فرض کیږي او کله سنت په درجه کې کله د مستحب په درجه کې مګر هغه افعال چې کوم د پیغمبر د خصوصیاتو نه دي لکه د سلورو نزيت نکاونه کول د پیغمبر په خو باندې او داس نه ماتېدو په دې کې به په امت باندې تابعداري نشته ده چې کوم اعمال او کارونه او افعال د پیغمبر د خصوصیاتونو هغه په خاصو هغه کې به تابعداري نشته ده نور په عام افعالو کې به امت د پیغمبر تابعداري وکړي دی وجنه
صحابه چې کوم د ناغي چته د پیغمبر دی او عمل په باره کې د سینې دی ویلي چې دا عمل سنت دی او دا واجب دی او دا فرض دی او دا مستحب دی دا خبرې بنوي هغه به پیغمبر ته قتل چې هغه په څنګه طریقه کو راخرنګي به کول دي د وجنه مؤمن به د نبی صلی الله علیه وسلم قول فعل او عمل دواړو ته وګوري تصدیق خبره تاسو وګورئ چې دا مخکې فتبعون اتباع په ذکر کړی دا تقاضا د محبت کوي چې د چا سره محبت وي نو ډېر کرته دا محب چې د عاشق د معشوق خبرې ته دسې نه ګوري چې دی به ما ته خبره کوي نو الله بیا زمانه ما ځکه چې اړ خبرې ته داغه ګوري نو دا خو د محبت هغه جوړوالي ته باندې دلالت به نه کوي د جوړ محبت داغه سره نشته کله چې د چا سره جوړ عشق او محبت نو د عاشق او محب د خپل معشوق او د محبوب په اشارون پیږي داغه په مزاج باندې داغه په رویه باندې داغه په طرز عمل باندې بلکې ډیر کرته د کیږي چې په دې عشق مجازي کې د معشوق او محبوب یو خبره کړم نه او د عاشق صرف داغه هغه انداز ته وګوري داغه سوچ فکر پغې باندې پويږي نو تاسو ګورئ چې کله د یو سړي د پیغمبر سره محبت وي هغه به د پیغمبر دی او سنت د حدیث په باره کې د سنش ویلې چې بده باندې زما ذهن نه کولاویږي دا زما په سمجھ کې ناراضي دا خبره څنګه د عقل نه خلاف ده د دې وجنه به هغه دا خبره چې کم دی نه کوي نقول اطیع الله والرسول تاسو تابعداري وکړئ د الله تعالی او داغه د رسول دا آیاتونه زمونږ د لپاره ډیر مهم دي زمونږ د مسلمانانو د لپاره دا دوه آیاتونه چې موږ تاسو د خپل ژوند د آیاتونو ته په تناظر کې وګورو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کلکم يدخلون الجنه تاسو ټول به جنت ته داخلي گئی الا من ابا مگر چا چې انکار وکړو د داخلي د جنت نه صحابو ته دا خبره ناشنا خبره ښکارا شوله چې د څه به کم قمقل او بیوقوف انسان به چې هغه به جنت غوندې زیات داخليدل نه غواړي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبرو پرمه صحابو ویل قیل یا رسول الله ومن يأبى انکار به څوک کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر من اطاعنی فقد دخل الجنه چې زما اطاعت او تابعداري کوله دا به جنت ته داخليږي ومن عصانی فقد ابى چې زما د سنت او تابعداري نه کوي فما ایمان نه راوړي زما د سنت او تابعداري نه کوي نو دا اصل کې د جنت اراده د نشته دی د جنت طلبګار نه دی د جنت نه غواړي یو روایت کې د راغلی من اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصى الله چې زما نافرمانی وکړه د الله نافرمانی وکړه چې زما خبره ومنله د الله تابعداري وکړه د دې وجنه موږ تاسو لپاره په خپل لباس کې په خپل صورت او سیرت کې په خپل مړ ژوند کې او د ژوند په تمامو مراحلو کې د پیغمبر هغه نقشې ته قتل پکاري دغه مطابق چې کوم دنو هغه عمل هغه اختیارول پکار دي نبی رسول الله وسلم فرمایلی دي چې لا یؤمن احدکم دی حدیث ته ګوره حتی یکون هواه تبعا لما جئت به تاسو کې یو تن هغه پوری مؤمن کې دی نشي ترسو پوری چې زما راوړل شوی شریعت او دین د دې انسان خواهش دغه مطابق نشي ترڅو چې وسړي خپل چاهت خپل پسند خپل مرضی او دغه رنګ خپل خواهش د پیغمبر په طریقې مطابق جوړ نکو پاغي په اور پسې نکو د الله پیغمبر ودا سړی مؤمن نه دی د ایمان نه خلاص دی او د کې به ایمان نشته دی کومګو تاسو دا غوړو چې ما سره الله محبت بکې کبه نه کوي نو د دې یو ناشنا معیار کسوټي او پیمانه ده چې په خپل ژوندۍ کې د سنت طریقو د پیغمبر ته وګوره د دې جایزه والا څومره چې د په ژوند کې په مړ او په غم خاده کې او په مړ ژوند کې او په انفرادي او اجتماعي ژوند کې د سنت او تابعداري وا او په مانځ کې او په نور عبادتو کې الله د سره د محبت اراده کړی ده الله محبوبي ذکر يحببكم الله دی آیت کې ویل کې زما د نبی تابعداري کوي الله یې سره کوم څومره چې په ژوندۍ کې د سنت او تابعداري نه او کمی پکې یقینو کې د الله د محبت طرف پریوتلی او دا ډېر سنجیده خبره ده او د دې آیت د مزنه د خبره هغه معلومیږي منګه اکثر چې کوم د پیغمبر د محبت داوی کو د مسلمانۍ د اسلام غړي غړي خو د سنت طریقو به زمونږ په ژوندۍ کې ډېر فقدان دي او ډېر کموت پکې دي نو دا آیتونه د دې لپاره چې کوم دي معیار ګرځولې شوی دي قولو ته وی اطیع الله تاسو اطاعت او تابعداري وکړئ د الله تعالی او رسول او داغه د پیغمبرم فإن تولوا فسكچری دی مخواړو معنا د صيغه د غایب ده یا فإن تولوا فسكچری تاسو مخواړو د پیغمبر د تابعداري نه فإن الله لا يحب الكافرين
پس الله مینا نه کوي د کافر سره. دلته کافر چاته ویل دي چې د پیغمبر تابعداري نه مخ اړي. علماء د دې یو وجه دا ده چې دلته د کافر نه مراد یو مقصد او معنی دا ده چې من ترک سنت النبي على سبيل الانکار، یو سره د پیغمبر دی سنت نه انکار کی چې نه منما قصدن او عمدن نو دا کافر دی. دغه رنګ ومن ترک سنت النبي على سبيل الاستخفاف والاستهزاء، یو سره د نبی سنت چې کوم دی هغه بد غني سپکی غني پاغه ته ځان بد ښکار کیږي، نو په دې باندې چې کوم دی د کفر خطر دی. یو سره چې کوم دی په ګیره پر خودلو باندې ځانو ته بد ښکار کیږي، چې کله ګیره وخري نو ځانو ته پاینه کې خسته ښکار کیږي، نو په دې باندې خطر دی چې دا څنګه د نبی سنت ته بد ښکار کیږي چې په غم خاده کې په مړ ژوند کې. دغه رنګ یو سره د نبی سنت بالکل یې پرېږدي په ژوند کې په یو سنت باندې عمل نه کوي، د باندې د کفر خطر دی. یو سره چې د نبی سنت پرېږدي خو د خواهش د وجنه د سستۍ او د تکاسل د وجنه نو دا به په درجه د فسق کې دی، د کافر یو خوی پکې راغلی. دلته نه د توبه وستل پکار دی. دا آیت دلالت کوي په دې باندې ابن کثیر ویلي فدل هذه الايه على ان مخالفه النبي كفر. دا آیت دلالت په دې باندې کوي چې څوک د نبی جان بوج کر قصدن او عمدن مخالفت کوي دا سره ګوره کافر دی والله دا کفر نه خوخی تر څو چې د اخرانی نبی تابعداري نکړي. وای ته دې ته وګوره چې الله رب العالمین په عالم زر کې ټول پیغمبرانو ته ویلي و اذ اخذ الله ميثاق النبي لما اتيتكم من كتاب، د ټول پیغمبرانو نه دا وعده غوښتي چې اخرانی رسول تاسو تراشي تاسو به داغه نصرت کوئ ایمان به پیراوړئ. نو دا آیت دلیل دی په دې باندې چې انبیاء باندې د اخرانی نبی تابعداري لازمه و. فانبیاء کې به رسولان به اولو العزم تر دې پورې چې د الله پیغمبر فرمایي لو کان موسی حیا که موسی علیه السلام په ځاني تور باندې ژوندې شي نو داغه د پرم دا جایز نه چې په خپل تورات به عمل کوي بلکې زما په شریعت باندې به عمل کوي. نو چې د پیغمبر دراتګ نه وروسته د نبی صلی الله علیه وسلم دراتګ نه وروسته د موسی علیه السلام د پردا جایز نه ده چې په خپل شریعت باندې په خپل دیني موسوي باندې او په تورات باندې عمل وکړي، د بل چا د پاره به څه گنجائش هغه پیدا شي. دیو جنا دا آیت انسان لړې رہیر ور کوي. قولو تو اطیع الله تاسو اطاعت او تابعداري وکړئ د الله تعالی او رسول او د پیغمبر. فین تولوا فسکچری دی مخواړو یا تاسو مخواړو د تابعداري د پیغمبر نام. فین الله لا يحب الكافرین، پس الله تعالی مين نه کوي د کافر سره. وبالله